د یکشنبې ورځې مهم او لنډ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د سلاکار محمد ابراهیم حکمت په مشرۍ یو پلای په دوغارون سرحد کې د ایران د اقتصادي او امنیتي استازو سره لیدلي. لیدنه کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتوالي خبرې شوې دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي چې د اسلامي امارت د پالیسۍ له مخې به د پوهنې وزارت هیڅ کارکوونکی له دندې ګوښه نه شي. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي افغانستان کې په جوماتونو، خانقاو، علماو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شویو بریدونو کې له بهرنیو په ځانګړي ډول له تاجکستاني او پاکستاني وګړو څخه کار اخیستل شوی دی. د 150 میلیونه افغانیو په لګښت د کندوز او مزار شریف لویې لارې اړوند د ایرکنګ سړک چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بوستان سبز کرنیز او مالدارۍ شرکت خپل فعالیت بیا پیلوي. د کندوز امنیه قومندانۍ له لوري 15 تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې دې ولایت کې د تنګي سړک د رغنیزو چارو لومړۍ برخه نږدې بشپړه شوې. په میدان وردګو کې د شیدو د تولید کاروبار غوړېدلی چې له امله یې په ورځني ډول د 15,000 کیلوګرامه شیدو پیر او پلور ترسره کیږي. د کابل مرکزی جهادي مدرسې څخه د 600 شاوخوا په تعداد کې د لوی او وړې دورې طلبه فارغ شول. نړیوال بانک افغانستان کې نیمګړې پروژې بیرته پیلوي. نړیوال بانک په افغانستان کې د هغو پروژو کارونه بیرته پیلوي چې 2 کاله مخکې یې درولي وو. او وروستی خبر د قوشتېپې کانال ځمکو کې پانګونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده.